بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم قدرمنو دوستانو د مایکروسافټ اکسل پروګرام پښتو زده کړې ته ښه راغلاست. لومړی راځو اکسل پروګرام به راخلاص کو. تېره ورځ مو په اکسل پروګرام کې پر سټایل باندې او سیلز بار باندې کار کړی و. په هغه کې مو انزرټ و ډیلیټ و فارمټ دا کمانډونه وویل. نن ورځ راځو په ایډیټینګ پار باندې شروع کوو. په ایډیټینګ پار کې اول اوټو سم او همدارنګه سم ایوریج کاونټ نمبر دا کمانډونه به ووایو. لومړی باید دلته یو ټیبل اضافه کو. په دې شکل باندې مثال ولیکو د شاګردانو یا د زده کوونکو نمرو یو جدول به جوړ کو. نیم احمد ولی خان جمال کمال نسیم کریم. بس دغونه انشاءالله کفایت کوي. را بسو دلته به ولیکو مثال د وډ پروګرام امتحان هم ځینې اخیستی ده او اکسل پروګرام ده، همدارنګه وینډوز پروګرام ده او دلته بیا هم ټوټل وباسو او دلته بیا ایوریج وباسو. اوس راځو دلته د شاګردانو لپاره باید دلته نمرې ورته ورسوو. اوس مثال وډ پروګرام کې احمد دونه نمرې وړي دي، ولې دونه وړي دي، دا ټولې نمرې به داسې ترتیب سره ورته ورسوو. له هغه نه وروسته به بیا د اکسل پروګرام نمرې پسې ورسوو. اوس مثال د اکسل پروګرام دونه دي، دا پسې دونه سوی، تر پایه پورې به دا نمرې ورته ورسوو. له هغه نه وروسته بیا وینډوز پروګرام ته به ورسوو. ښه، او دلته راځو ټوټل بیا وباسو. د ټوټل لپاره بیا دلته موږ تاسې په ایډیټینګ پارت کې اول کمانډ د اوټو سم په نامه لرو. اوټو سم اتوماتیک دغه عدد سره جمع کول. البته که چیرې پر دې کمانډ باندې کلیک یو ځل کلیک وکړو د جمع فارموله خپله لیکل کیږي مساوي سم او قوس رو. دا عدد خپل اتوماتیک انتخابیږي ځکه چې دلته موږ تاسې اوټو سم ورته انتخاب کړی ده. که یو ځل بیا کلیک ورباندې وکړو یعنی هغه عدد بیرته ټول راته جمع کوي. یعنی یوه طریقه خو یې دا شوله، بله طریقه یې دلته که چیرې غواړئ د کیبورډ له لارې شارټکټ کې لارې دا اتومات سره جمع کړي، دلته الټ ورسره نیسو، الټ ډبل مساوي باندې کلیک کوو. الټ ډبل مساوي له لارې کولی شو موږ تاسې دغه عدد سره جمع کو. بل که چیرې دلته راسو دا وکتور راخلاصو، په دې کې لیکلي دي سم په نامه باندې هم دغه فارموله راته لیکل کیږي مساوي سم قوس رو. دغه عدد ټول کولی شي بیا دلته انتخاب کې د موس په واسطه باندې که چیرې دا ته اویا عدد ځینې ایسته کوئ هم کولی شي، که چیرې غواړئ چې ورته اضافه کوئ هم کولی شي. بیرته قوس بندوو او پرینټر باندې کلیک کوو. پرینټر سم کلیک وکئ، هغه عدد را سره جمع کیږي. بل که چیرې دلته ولیکو اوس مثال مساوي سم SUM قوس شروع موږ وایو دا د عدد سره جمع که، کوم عدد سره جمع که د موس په واسطه بیا داسې انتخاب کړو، موږ وایو دا عدد سره جمع که. له هغه وروسته قوس بندوو او پرینټر باندې کلیک کوو، دا عدد ټول راته جمع کوي. که چیرې غواړئ چې دا فرموله دې پر دې کښته عدد پر ټولو باندې اپلای شي، دلته پر دې نقطه باندې کلیک کوو او له هغه نه وروسته بیا داسې لاندې کشوو، پر ټولو باندې اپلای کیږي. که چیرې داسې نه وي بیا دغه عدد هم ورسره انتخابوو او دا کښته خانې هم ټولې داسې ورسره انتخابوو، پر کنټرول ډي باندې پریس کوو، هم ټول عدد سره جمع کیږي. دا خو د اوټو سم او د سم وظیفه وله. کولی شو یو عدد، دوه عدد یا درې عدد سره جمع کو. که غواړئ چې ایوریج یا فیصدي وباسئ د دې اعدادو، اوس مثال دلته احمد فیصدي څوده ده، ولی فیصدي څوده نه، هغه فیصدي باید په لاس راکړي. دغه لپاره بیا یو بل کمانډ موږ تاسې لرو د ایوریج په نامه باندې دا فرمول استعمالوو. دلته اوس مثال دلته لیکمه مساوي ایوریج، یا که چیرې مثال سپیل نه زده یا سم لیکلی نه سئ، بیا راځو دلته په دې کمانډ باندې کلیک کوو. ایوریج په نامه باندې یو کمانډ پر دې سم کلیک وکئ، موږ وایو د دې اعدادو فیصدي راته وباسه. دا ټوټل خو باید کې رانسي ځکه چې هغه جلا ځان ته یو عدد ده. نو د وډ پروګرام، اکسل پروګرام او وینډوز پروګرام دا ټولې نمرې سره جمع کیږي، بیا پر سل باندې تقسیمیږي. نو بیا دلته موږ تاسې دا ایوریج یا فیصدي په لاس باندې راته راکوي. له هغه نه وروسته چې دا انټر کو، هلته فیصدي مثال د احمد فیصدي اویا.14 او که چیرې غواړئ چې پر دې ټولو نورو ټولو سیلونو باندې اپلای شي، پر دې نقطه باندې کلیک کوو او لاندې یې داسې پسې کشوو. بل کمانډ د کاونټ نمبر په نامه ده.
که چیرې غواړئ چې دلته اوس مثال وشمارئ چې دا اعداد په څو سلونو کې یا په څو اعداد لیکل سوي دي. صحیح ده. نو دې لپاره بیا موږ تاسې دلته دا کمانډ استعمالوو د کاونټ نمبر په نامه باندې، یا دلته به ولیکو مساوي کاونټ COUNT قوس شروع. موږ وایو دا عدد شی که راته وشماره، یا مثال په څو سلونو کې دا عدد جمع سوي دي، یا د اکسل پروګرام خانې راته وشماره، عدد راته وشماره. صحیح ده. له هغه نه وروسته قوس بندوو او پر انټر باندې کلیک کوو. دلته بیا اوس مثال دا ټول ګوره په څو خانو کې لیکل سوي دي عدد، یا مثال څو عدد لیکل سوي دي، اووه عدد لیکل سوي دي. او که چیرې دلته راسو بل کمانډ د میکس و من په نامه ده، موږ وایو په دې نمرو کې لوړه نمره راته پناه شه که، یا په دې نمرو کې ټیټه نمره راته پناه شه که نه. د دې لپاره بیا داسې لیکو مساوي میکس MAX، میکس به ورته ولیکو او قوس به شروع کو، د اعداد به ټول داسې انتخاب کو. موږ وایو په دې اعدادو کې لوړه نمره د کم شاګرد نه، لوړه نمره 261 نمره ده. 261 نمره چا وړې ده؟ خان وړې ده، 78% ده. او که چیرې غواړئ چې ټیټه نمره ترلاسه کړئ، مثال دلته بیا لیکو مساوي، یا پر دې کمانډ باندې کلیک کوو. صحیح ده. د مین په نامه باندې کمانډ ده، یا دلته اوس مثال ورته لیکو MIN او قوس شروع کوو. موږ وایو په دې نمرو کې هغه ټیټه نمره، تر ټولو نمرو ټیټه نمره یې هغه راته وښیه. په دې کمانډ باندې کلیک کوو، ټول داسې اعداد ورته انتخابوو. له هغه نه وروسته بیا موږ تاسو ته ریزلټ یا نتیجه په لاس راته راکوي. بل کمانډ ده په دې کې د فیل په نامه ده. فیل ډکول، خانې ډکول. که چیرې غواړئ چې له یو نامه څخه، له یو عدد څخه، یا له یوې جملې څخه نورې خانې ډکې کړي. اوس مثال دلته لیکو د احمد نوم به ولیکو او دلته به دا خانې ټولې داسې انتخاب کړو. موږ وایو له دې نامه څخه دا کښته لاندې خانې ټولې چې که ډکې کړه. د کنټرول ډي په واسطه هم کولی شو، دا یې شارټکټ کې ده. او که چیرې دا نه یې راځو دلته پر فیل باندې کلیک کوو، په فیل کې ډاون ورته کلیک کوو. ډاون یعنی دا کښته خانې ډکې کړه له دې نامه څخه. او که چیرې دلته ښي طرف ته دا خانې داسې انتخاب کړو، بیا دلته رایټ ورته کلیک کوو. موږ وایو ښي طرف ته دا خانې ټولې ځینې ډکې کړو. که چیرې پورته دا خانې ورته انتخاب کړو، اپ ورته کلیک کوو. موږ وایو پورته دا خانې ټولې له دې نامه څخه ډکې کړه. او که چیرې لیفټ ورته انتخاب کړو، بیا چپ طرف ته دا نامه څخه له د انتخاب شوي نامه څخه ټولې خانې ډکوي. او د کنټرول ډي په واسطه هم کولی شو هر طرف ته چې مثال دا نوم انتخاب کړو، خانې ورسره انتخاب کړو، کنټرول ډي ورته پریس کړو. البته کنټرول ډي چې دا هغه یوازې د ډاون لپاره کاریږي، یعنی پورته لیفت طرف ته یا چپ طرف ته یا ښي طرف ته بیا نسو کولی چې له کنټرول ډي څخه استفاده وکړو. او ښي طرف ته هم کیدای شي اوس مثال کنټرول ډي باندې پریس وکړو، نه ښي طرف ته هم نشو کولی. یوازې ډاون کنټرول ډي ورته پریس کوو، هغه کښته خانې د دې شارټکټ کې له لارې بیا کولی شو ډکې کړو. البته داسې هم کولی شو، اوس مثال پر دې نامه باندې مو کلیک وکړئ، دلته دا نقطه نه ده، پر دې نقطه باندې کلیک کوم، پورته یا کشوم، یا مثال چپ طرف ته دا خانه داسې کشوم نه، هم کولی شئ د دې له لارې د موس په واسطه باندې دا خانې له دې نومونو څخه ډکې کړي. بل کمانډ د په دې کې د اکراس ورکشیټ په نامه ده. اکراس ورکشیټ د دې لپاره کاریږي که چیرې اوس مثال دلته موږ تاسې یو ټیبل جوړ کړی، دا ټیبل که غواړئ چې انتقال کړي دې نورو شیټونو ته نه، دلته مثال څو شیټ هم دلته اضافه کړي دي. اوس مثال دا په اول شیټ کې موږ تاسې دا ټیبل جوړ کړی، د غواړم چې دوم شیټ ته، دریم شیټ ته، یا څلورم پنځم شیټ ته مې انتقال کړم. د دې لپاره بیا موږ تاسې راځو، اوس مثال دا ټیبل مې داسې انتخاب کړئ، کنټرول ورسره نیسو او دلته دا شیټونه ورته انتخاب وو. موږ وایو دا جدول انتقال کړل شي دریم شیټ ته، څلورم شیټ ته، او همدارنګه شپږم شیټ ته. له هغه نه وروسته دلته راځو فیل ته، په فیل کې بیا د کمانډ را سره پاله کېږي، اکراس ورکشیټ ورته کلیک کوو. له هغه نه وروسته چې دا مو ورته انتخاب کړئ، یو بل ډایلاګ باکس را خلاصوي. په دې کې اوس ګوره آل که چیرې ورته انتخاب کړو، موږ وایو ټول که فارمټ که لیکنې کانټینټس هر شی چې لیکل شوي هغه ټول انتقال کړه راته. او که چیرې کانټینټس ورته انتخاب کړو، یوازې کانټینټس بغیر له فارمټ څخه راته انتقالوي، یعنی هغه اعداد او لیکنه او هر شی نومونه چې لیکل شوي هغه انتقالوي بغیر له فارمټ څخه. او که چیرې یوازې ساده فارمټ ورته انتخاب کړو، هغه فارمټ کوم چیرې د دې په ټیبل کې استعمال کړی یا په ټیبل باندې فارمټ اپلای کړی وي، هغه بغیر له اعدادو، له دې حروفو، له دې لیکنې څخه بغیر نور ټول فارمټ مکمل کاپي کوي راته. که چیرې آل ورته انتخاب کړو، له هغه نه وروسته یو اوکې کړو، بیا که چیرې فارمټ استعمال شوی وي یا مثال اعداد او حروف لیکل شوي وي هغه ټول
راته انتقالوي. اوس مثال په اول شیټ کې دا ټیبل جوړ کړی ده، دوم شیټ هم نه و انتخاب کړی، دریم شیټ انتخاب کړی و، دریم شیټ ته دا راته انتقال کړو، څلورم شیټ ته همدارنګه پنځم شیټ کړی نو انتخاب کړی او همدارنګه شپږم شیټ انتخاب شوی و، شپږم شیټ ته هم راته انتقال کړی دا ټول مکمل ټیبل یا جدول. بل کمانډ د سیریز په نامه ده. سیریز کې بیا کولی شي چې تاسې مسلسله شماره ولیکئ یا مثال مسلسل تاریخ ولیکئ. د دې لپاره اوس مثال دلته راځو د کیبورډ له لارې که چیرې غواړئ چې دا مسلسله شماره ولیکئ، یو لیکو او بل هغه نه وروسته بیا دوه عدد لیکو. دا که چیرې غواړئ چې لاندې ښکته داسې مسلسل شماره پسې ولیکل شي، دوه عدد پرله پسې عدد لیکو، له هغه نه وروسته په دې نقطه باندې کلیک کوو او ښکته یې لاندې داسې پسې کشوو، ټوله مسلسله شماره په لاس راته راکوي. البته ښي طرف ته هم کولی شئ. اوس مثال په را باندې که چیرې غواړئ چې دا عدد ولیکئ، اوس مثال دلته مې یو عدد ولیکئ، بیا مې دوه عدد ولیکل، دا داسې انتخابوو، له هغه نه وروسته پر دې نقطه باندې کلیک کوو او ښي طرف ته هم کولی شئ دا عدد ترلاسه کړئ یا مسلسل شماره ولیکئ. بل که چیرې غواړئ چې مثال دلته د دې فیل له لارې د سیریز له لارې دلته عدد ولیکئ. اوس مثال یو عدد مې ولیکئ، له هغه نه وروسته دلته راځو په فیل باندې کلیک کوو، په فیل کې بیا سیریز ورته انتخابوو. په سیریز کې اوس مثال زه هم دا یو عدد دې ولیکل شي تر څو پورې سټاپ ویلیو ورته انتخابوو، دلته تر 50 دې دا شماره راته راکول شي د مسلسله شماره. اوس ګوره لاینر ورته انتخاب ده، په دې کې دا عدد په را باندې غواړي او کې په کالم باندې غواړي. که چیرې کالم ورته انتخاب کو داسې ښکته په ښکته سیلونو کې دا عدد راته راکوي، او که چیرې را ورته انتخاب کو بیا ښي طرف ته دا عدد مسلسله شماره راته راکوي. کالم ورته انتخابوو، له هغه نه وروسته اوکې ورته کلیک کوو، داسې تر پای پورې مسلسله شماره تر 50 پورې سټاپ ویلیو هغه کوم ټارګېټ چې مالته ورته ورکړی ده تر هغه پورې مسلسله شماره راته راکوي. بل که چیرې اوس مثال یو شخص وایي زه دلته عدد لیکم، مسلسله شماره لیکم، د کیبورډ له لارې یا د موس په واسطه باندې لیکم، له لسمې شمارې څخه وروسته یا مثال له شلمې شمارې څخه وروسته د عدد مسلسل عدد لیکم، نو دلته به ولیکو. اوس مثال له شلمې شمارې څخه وروسته مسلسل شماره لیکو، شل عدد به ولیکو، بیا به 21 عدد ولیکو، یعنی دوه عدد په پرله پسې همیشه موږ تاسې لیکو. که چیرې دا داسې ولیکو په دې نقطه باندې کلیک کوو او لاندې داسې پسې کشوو، ټوله مسلسل شماره په لاس راته راکوي. هر څونه عدد کولی شئ دلې ولیکئ یا کار ځینې واخلئ. بل په سیریز کې بل کمانډ ده د ګروت په نامه ده. یو عدد په بل عدد کې ضربول. که چیرې غواړئ چې یو عدد په بل عدد کې ضرب کړئ، اوس مثال 3 عدد ده، 3 عدد غواړم چې په 3 کې ضرب کړم، نو دا به داسې انتخاب. دلته فیل ته راځو، په فیل کې سیریز ورته انتخاب، په سیریز کې ګروت ورته کلیک کوو. په ګروت کې اوس مثال زه هم دا 3 عدد په څو کې ضرب کړه، په 3 کې ضرب کړه تر څو پورې تر 10 پورې دا ضرب عملیه اجرا کړه او په کالم باندې دا راته راکړه. د هغه نه وروسته دا وکې کو 3 په 3 کې څو کېږي، 3 په 3 کې نه کېږي او 9 په 3 کې 28 کېږي. 3 په 28 کې بیا تر 10 اوړي، ځکه چې هلته موږ تاسې ټارګېټ څه ورته ایښی و، 10 ورته ایښی. او که چیرې مثال غټ عدد ورته انتخاب کړو، دلته اوس مثال 2 عدد ضربومه په څو کې فیل ته راځو، په فیل کې بیا سیریز ته راځو، په سیریز کې ګروت ورته کلیک کوو او دلته د عدد په کالم ولیکل شي. که په را باندې کالم ورته انتخاب کړو، موږ وایي دا 2 په 2 کې ضرب کړه تر څو پورې تر 100 عدد پورې. له هغه نه وروسته دا وکې کو، اوس 2 په 2 کې 4 کېږي، 4 په 2 کې 8، 8 په 2 کې 14، 14 په 2 کې 22، 22 په 2 کې 44 او 44 که په 2 کې ضرب کو بیا تر 100 عدد پورې اوړي، ځکه چې هلته موږ تاسې ټارګېټ څو ورته ایښی و، 100 ورته ایښی و، نو بیا تر 44 پورې دا عدد سره ضربوي. بل کمانډ د په دې کې په سیریز کې سیریز ته سراسو په دې کې د ډیټ په نامه ده. ډیټ یعنی که چیرې غواړئ چې دلته په صفحه کې تاریخ اضافه کړئ، بیا په تاریخ کې مثال میاشتې بدلې شي، کلونه دې بدل شي یا ورځې دې بدلې شي. د دې لپاره موږ تاسې چې د نن ورځې تاریخ په صفحه کې ځای پر ځای کوو، کنټرول سیمه کالم باندې کلیک کوو، کنټرول جمع سیمه کالم باندې کلیک کوو. دا سیمه کلیک کوي، هلته موږ تاسې د نن ورځ تاریخ په لاس راکوي. دا تاریخ که چیرې غواړئ چې داسې مسلسل دې ولیکل شي، له هغه نه وروسته اوس مثال پر دې نقطه باندې کلیک کوو او داسې لاندې پسې کشوو، داسې لاندې پسې کش کوي. په دې کې اوس ګوره دا ټول تاریخ مسلسل تاریخ په لاس راته راکوي. اوس ګوره دلته فیل ته راځو، په فیل کې بیا سیریز ته راځو، په سیریز کې اوس ګوره ډیټ انتخاب ده، په کالم باندې لیکل شوی ده، په دې کې ورځ بدله شوې ده، 2024 کال د 10/28 تاریخ او 2024 کال د 10/28 نیټه. اوس ګوره دلته ډې ورته انتخاب ده، که چیرې ویک ډې ورته انتخاب کړو، له هغه نه وروسته یې وکې کو،
درې څلور دلته بیا د هفتې ورځې نه ایسته کوي، یعنې د جمعې ورځې ځینې باسي. او که چیرې دلته په سریز کې مونت ورته انتخاب کړو، له هغه نه وروسته یې اوکې کړو، په دې تاریخ کې بیا مسلسل تاریخ موږ تاسو ته په لاس راکوي، یعنې یوازې میاشت دلته کولی شو بدلې کړو، نور تاریخ ټول همغه تاریخ ده. او که چیرې دلته سریز ته راسو، په سریز کې یړ ورته انتخاب کړو، موږ وایو په دې تاریخ کې د یوازې کلونه بدل سي، هغه میاشت او ورځ دې پر خپل حال باندې ولیکل سي، بیا یوازې کولی شي د لیکلونو په دې تاریخ کې بدل کړي. بل کمانډ د جسټیفای په نامه ده. جسټیفای د دې لپاره کاریږي، اوس مثال یو نوم داسې لیکل شوی ده علي خان، داسې فرض کړئ چې دا یو نوم ده، نه علي خان یو مکمل نوم ده، علي جلا په جلا سیل کې لیکل شوی ده او خان بیا په جلا سیل کې لیکل شوی ده. که غواړئ زه دا دواړه نومونه یو کې سره یو نوم ځینې جوړ کړي، دا دواړه انتخابو، له هغه نه وروسته جسټیفای ورته کلیک کوو، له دې نامه څخه بیا یو نوم جوړیږي یا یو نوم راته راکوي. او پاتې سو جسټیفای په ورډ پروګرام کې، په ورډ پروګرام کې بیا د دې لپاره کارېدی کوم لیکنه لیکلې وي، که غواړئ چې لیکنه ټوله منظمه په صفحه کې راشي، یعنې کومې لیکې تیرې او بیرې نه وي، بیا له دې جسټیفای څخه به مو استفاده کوله، او دلته بیا جسټیفای هم دا وظیفه اجرا کوي. بل کمانډ د فلش فیل په نامه ده. فلش فیل بیا د دې لپاره کاریږي، که غواړئ چې مثال دلته د دې زده کوونکو لپاره ایمیل ادرس ورته اضافه کړي، نه ایمیل ادرس د هر شخص لپاره باید په خپل نامه باندې ولیکل شي. نو دلته اوس مثال موږ تاسې لیکو ایمیل هم ولیکئ، ایمیل ادرس. له هغه نه وروسته دلته راځو، اوس مثال د احمد لپاره بیا خپله باندې موږ تاسې جوړ کړو دا ایمیل ادرس. له هغه نه وروسته بیا د فلش فیل له لارې کولی شي د هر شخص لپاره په خپل نامه باندې ایمیل ادرس جوړ کړي. اوس مثال دلته به ولیکو ahmad@gmail.com، داسې مې انټر کوي. اوس ګوره دلته د احمد په نامه چې کوم ایمیل ادرس جوړ شو، دا هایپرلینک یې ځان ته واخیسته، یعنې شین رنګ یې ځان ته غوره کړي، یعنې دا له ایمیل سره ارتباط، له انټرنیټ سره اړیکه لري، ارتباط لري. هر وخت چې کلیک ورباندې وکړو کولی شو موږ تاسې د احمد جمیل اکاونټ را خلاص کړو. اوس که چیرې دا ټول سیلونه داسې انتخاب کړو، موږ وایو د دې هر شخص لپاره په دې جدول کې په خپل نامه باندې یو ایمیل اضافه کړه. بیا دلته راځو فیل ته، په فیل کې بیا فلش فیل ورته کلیک کوو، بیا د هر شخص لپاره بیا په خپل نامه باندې یو ایمیل ادرس راته اضافه کوي یا ایمیل ادرس لیکي. بل کمانډ د کلیر په نامه ده. که چیرې غواړئ چې یو لیکنه کلیر کې، پاکه یې کې، ایسته یې کې، صحیح ده. په دې ټیبل کې اوس مثال دلته موږ تاسې فارمټ هم ورباندې اپلای کړی ده، صحیح ده، او بارډر هم ورته ورکړی ده، او همدارنګه یو کمنټ هم کې اضافه کړو، ځکه چې هلته یو کمانډ لرو د کمنټ په نامه باندې. همدارنګه دلته به هم یو بل کمنټ اضافه کړو. اوس راځم دا ټوله لیکنه داسې انتخابوم یا ټول جدول انتخابو، هم ترازو په هم کې کلیر راخلاصو. په دې کې اوس ګوره کلیر آل ټول مکمل پاکول، هر شی چې په دې ټیبل کې اضافه شوي هغه ټول مکمل پاکیږي. بل که چیرې کلیر فارمټ ورته انتخاب کړو، یوازې فارمټ راته کلیر کوي، پاکوي، یا کوم فارمټ چې ورباندې اپلای کړی هغه کلیر کوي. بل کلیر کانټینټس، یوازې لیکنه دا د هر شی چې لیکل شوي هغه ټول پاکوي، په غیر له کمنټو، مثال له فارمټو له غیر نور ټول لیکنه پاکوي یا کلیر کوي. بل کلیر کمنټ، یوازې کمنټونه کلیر کول. که چیرې په دې ټیبل کې یوازې کمنټونه اضافه شوي، که غواړئ چې هغه کلیر کړي، بیا له دې کلیر کمنټ څخه کار اخلو. بل کمانډ ده کلیر هایپرلینک، یوازې هایپرلینک شی کول، ایسته کول. اوس ګوره دلته چې موږ تاسې کوم ایمیل ادرسونه لیکلي وو، پر هغه چې به کلیک وکړئ، اتومات به موږ تاسې د ایمیل جمیل اکاونټ را خلاصېده، یا هغه ایمیل ادرس ته بې داخلولو. اوس کلیک نه ورباندې کېږي، هایپرلینک مې ځینې ایسته کړئ، یا کوم اړیکه چې وله د لیکنې یا د ایمیل ادرس د جمیل اکاونټ ترمنځ کوم اړیکه قایمه وه مخکې، هغه ایسته سوه، اړیکه ختمه سوه. په دې کې بیا یو بل کمانډ پاله کېږي. اوس مثال په دې کې دلته دا نقطه باندې چې کلیک وکړو، په دې کې ګوره لیکلي دي کلیر هایپرلینک ان فارمټ، یعنې هایپرلینک دې هم کلیر سي او فارمټ دې هم کلیر سي. کم شین رنګ چې ځان ته غوره کړی د هغه دې هم کلیر سي. او که چیرې کلیر هایپرلینک اونلی ورته انتخاب کړو، بیا هغه یوازې هغه اړیکه له منځه وړي، یعنې دې لارې څخه هم کولی شي هم هایپرلینک کلیر کړي او هم یې هغه فارمټ کلیر کړي. او که چیرې دلته راسو په دې کې ریموو هایپرلینک ورته کلیک کړو، هایپرلینک هم له منځه وړي، له شین رنګ چې ځان ته فارمټ چې غوره کړی هغه فارمټ هم له منځه وړي. نو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس سبب بیا انشاءالله په سورټ او فلټر باندې کار وکړو.